رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی کہ دا قیامت لوی ورځ شي او ټول جهنميان جهنم ته لاړ شي او جنت والا جنت ته لاړ شي. نو شیطان ته به الله د اور یو کرسی د فرشتو په ذریعه برابر کړي او دی به پې د پاسه کښېني او ټولو جهنمیانو ته به یو تقریر وکړي. جهنم کې چې څومره خلق پراته دي دا ټول د شیطان ملګري دي، شیطان گمراهان کړي دي او واقعي چې دا شیطان د انسان ازلی دشمن دے. اللہ فرمائی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دشمن دے گوری تاسو مت دشمنو آئے تاسو سره ټول کار د دشمنی کوي، یو وخت کې تاسو نه معاف کوي. نو چې تاسو سره دشمنی کوي او ټول سازشونه او سکیمونه د دشمنی درته جوړوي نو تاسو سره ولې دوستی کوي؟ تاسو هم دشمنو ګڼئ. حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا کړ نو قرآن حکیم کې الله فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دا ابلیس هم فرشتو سره بره اوسېده. نو اللہ ذوالجلال د فرشتو دے ڈلے تا داو فرمائل چی تاسو دے آدم علیہ السلام طرف تا سجدو کے دے پک ناستو دا اللہ حکم فرشتو تم شو دتم شو سمر فرشتے چوے ٹولو سجدو کلا او دا سجدو نکلا. فرشتو چې سر اوچت کوي قتل نو دا بدبخت ناستو د خو سجده نه وکړي نو هغې یو دویمه سجده د الله ذوالجلال د پاره د شکریې وکړه. شکر دی الله دا یوه سجده خو تا حکم وکړو مونږ وکړه او دا بله سجده م په دې شکریه کې کوو پروردګاره چې شیطان خبیث ونه کړه او تا مونږ له توفیق راکړه مونږ وکړه. نو شکر دی چې مونږ د هغه ملګري نه شو، ستا د حکم تابعداري مو وکړه. دی وجہ نہ پا ہر رکعت کے انسان دو سجدیم کئی. دنا اللہ تپوس کئی چھے تاول سجدہ نکللا ما در تا حکموں کا اذ امرتو کا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ما در تا حکموں کا نو تاز ما دا حکم نا فرمانی ولی اکڑا سجدہ دی ولی او نکلا. نو دل پکار دو چې د عذر پیش کړی وي، بانې کړی وي، دروغې ویلې وي، بلکې توبه ایستې وي. د دروغو چل هم ورته د دروغو بانې هم کولی شوه، لکه بعضې خلک په دنیا کې هم د دروغو بانه کوي. اگر چې الله نه څوک په دروغه نشي خلاصېدی او نه د رب العالمین نه څوک په بانه خلاصېدي چې الله باندې د چا بانې پټې نه دي، الله تعالی شیخ کاره دی. یو شیطانی چال به چلولو او یا به ویلو چې الله بس معافي غواړم، غلطی رانو شوا. نا رب العالمین تا مخامخ وی خلقتنی من نار و خلقته من طین، اللہ زخو دی آدم تا سجدہ لگول زمان شان مناسب ندی، ما تا وگورا دتا وگورا. خود تا خور نه پیدا کو خط نه دی پیدا کو پا خور خلق گرزی قدمون پیخلی و کمزور شیره خور لاند زور کئی. مثلا خلق گندگی پہ غرزی مردار پا کی خخی متیاز پی دا پاسا کئی نو دیکھو تا دا یو کمزوری سیز نو بیکار سیز نا جوڑ کو او اللہ خلقتنی من نار اندر دا اور دا شغلے نا جوڑ کریم سمر خشترنا کئی اور برزور کئی سوزول کئی اس سوک پہ طاقت نشی لرلے انسان اخلے پخلے رنا گرمی دا اور سر تعلق لری برو چتا شغلو لمبوئی نو زد اعلی و بہترین سیزنا جوڑے ما او دے دا یو خور او دا خطے دا کمزوری سیزنا جوڑ دے ما غندے لوی سڑیلا دتا سجدہ کول ندی پکار دتا سجدہ نکو. گورا دا اللہ حکم ٹکراو دا اللہ حکم مقابلے اکڑا
اوس الله ښه پوهېده په دې خبره د الله د حکم مقابله وکړه او د ده خبره هم سرسري ده. ګورې ځمکه اوچت شی دی، اور خو د دې ځمکې نه پیدا دی. چې ځمکه لرګي پیدا نه کي، ځمکه بکره پیدا نه کي، ځمکه ګوګړ پیدا نه کي، اور د څه نه بلی؟ ځمکه چې نه اور لمبه پسې باندې کوي، پسې بلی. ځمکه چې خوراک پیدا نه کي، په اور پخلی د څه کوي؟ د سرسري نظر باندې خبره وکړه. د ځمکې خو ډېر لوی حقیقت دی. کبر یې وکړه. قرآن حکیم کې الله فرمایي ابا واستکبر وکان من الکافرین. زما د حکم نه انکار یې وکړ او ډېر لوی کبر یې وکړ، تکبر یې وکړ. دا د شیطان لومبی خاصیت دی رونو کبر. قرآن کې الله واستکبر کبر یې وکړ. دنیا کې چې څوک لویي کوي کبر کوي، لیکن شیطان صفت دی بس. الله دې مو د کبر نه وساتي. کبر دومره خطرناکه ګناه ده. دا کبر چې سړی کوي خو ځان ته لوی وایي که نه، سر داسې اوچت وړي، سینه داسې لږه غوندې بار کي، خپې ځان پسې راکاږي او د خلکو نه ځان داسې لږ لوی حسابوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کبرجن خلک به د قیامت په میدان کې داسې واړه واړه ذلیله غوندې ګرځي لکه د میږو په شان دی. پټې پټې خلک خپې به راکاږي د محشر په میدان کې. دلته کبر کو، سینې لوړه اوچتوله، سر یې اوچتو، هلته به د وړو میږو په شان دی په محشر په دې میدان کې. او د ذلت او د سپکوالي په نظر باندې د ذلت په انداز به ګرځي. او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا په زړه کې د شړشم یا د اوري د دانې عمره کبري، د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده. حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسیږي. 500 کال چې څوک لرې وي نو محسوسوي. هله به ځي جنت ته چې دا کبر ته الله وباسي، جهنم ته ولیږي ویې ډبوي او دا کبر ته ووینځي، نو هله به ځي او ښې پاک کي د کبر نه. لږه سزا هم نه ده چې په جهنم کې ښه وسوځئ. زمونږ دا خلک چې جامې خیرنې شي نو بیا خیرنې جامې څوک نه اغوندي، پاکۍ یې. نو چې پاکۍ یې نو هغه اوس خو خلک په دې مشینونو کې انځي او مخکې به یې ورته خوټکواڼې وې چې مونږ ماشومانو لاندې ټیم کې به صابون والا اوبه ګرمې کړې، پکې به صابون ټوټې ټوټې وروغورځاو، اوبه به یې واچولې او پکې به یې جامې واچولې، اور به ورته بلېده او په هغه لرګي به هغه جامې په هغه ټیم کې لړلې. نو بیا چې به هغه جامې د ټیم نه راوویستې نو صوباړې به یې ورته ونیوه. اوس خو د صوباړې دور نشته، صوباړې به یې ورته ونیوه نو په هغې به هغه جامې ډبولې 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 او زمونږ دا طالبان په خپو او په لاسونو یې ډبوي. نو چې ښې وډبوي او ښې په خوټ کېدل اوبو کې جوش ورکړي او نچوړې کړي د هغې نه پسې بیا اغوندي. دقه رنګې دا ګناهګار خلک د دې نه به د اخرې او دا ګن د جهنم په دې کنده کې پر صوباړو باندې او په ډبولو باندې او په خوټکولو ختموي. نو چې دی پاک شي نو هله به جنت ته ځي. نو چې د اوري د دانې عمره کبر وي نو نه به ځي، دا کبر به هم ته جهنم کې سوځئ. چې د دې اوري د دانې او د شړشم د دانې برابر دا پوټې کبر دام ته وسوځي نو هله به جنت ته بیا ځي. او دا ولې رونو په کبر ولې الله خفه کېږي؟ ځکه دا د الله صفت دی. نو چې د ما یو شي ورته ما سره ما نه هغه غواړې، ما نه په زور غواړې، نو زه به سره خامخا جګړه کوم. الکبریا او ردای حدیث قدسی د نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې فرمایي چې لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ما سره جګړه کوي نو ذلیل کوم به ګورې پرېږدم به نه. نه شیطان نو بې صفت کبر دی. الله دې ته وساتي. وی د شیطان یو ځل چا تپوس وکړو، یو نصیحت خو راته وکړو چې د پښتو کې پښتون نیک سړی یا بزرګ سړي به دې تپوس کړی، اسیم د عبرت خبره ده. نو ده ورته په جواب کې وی چې داسې مه وایه چې زه یم، زه لفظ به نه وی، زه لکه مونږ وایو که نه زه داسې زه داسې، داسې مه وایه چې زه یم. دا خو کبر دی. که داسې دی ووایي چې زه یم نو داسې به شي لکه چې زه یم. ګورې که داسې دی ووایي چې زه یم نو داسې به شي لکه چې زه یم. او دا چیلی چې دا وی دا چیلی می کوي می کوي، می معنا هم زه که نه می کوي. نو چې می وکړي نو سار چې ګورې د قصاب په تخ باندې هغه سر لاندې او خپې پرې راپاسې کړه چې تیز دی. کبر خطرناک شی دی. لومبې د کبر وکړه. او دویم څه چلی وکړه، دا شیطان صفت بیا په هغې صبر نه شو، غټ کبر کوي. رب العالمین ورته بیا وایي چې پرېږدم دې نه، ذلیله مې کړې، ځه رخصه خوار شي، د دې اسمانونو نه کوزېږه، ځه. ما خبره دې ونه منله. نو دې څه وایي
ګور الله ته مخامخ شو ورنیغ شو وی د دې آدم د برکت نه خو تا زه ذلیله کړمه خو زما دې ستا په ذات قسم یوسه الله ته قسمونه خورې دومره شیطان خواصین دی خو دومره رزیل الله ته مخامخه وی زما دې ستا په ذات قسم یې چې دا اولاد خو ما نه یو بم جنت ته نه دي د مخې نه او د شا نه او د ښي طرف نه او د ګس طرف نه او د بره نه د لاندې د هر طرف نه به په حملې کوم که یو څو نیکان بندګان دې رانه بچي خو باقي ټول به ځان سره د جهنم دې کندې ته بوځم الله مو ته قسم خوري وی تم قسم خوري او زم په ذات قسم خورم چې که ته ډېر هم خراب او خطا کې نو چې ما ته سر ښکته که نو زه به هغه ستا هغه ټول چې ګناهونه دې پې څومره کړي دي هغه په اوبو به ورله ووینځم ته تم تکړه شه ما ته قسمونه خوري را ذلیله یې کړه راویې شړه پابندي نه ولګولې چې ته به جنت کې نه اوسې خو بس په مخه کله که زه ملکه د جومات نه وده نو سړی خو بیا هم راځي آدم علیه السلام جنت کې اوسېده د اوس دویم شیطانت ته یې ګوره وسوسه یې ورته ور واچولوله ته حضرت حوا رضی الله عنها باندې آدم علیه السلام پیغمبر دی په هغه خو یې وس نه رسي حضرت حوا رضی الله عنها علیه السلام جنت دروازې له راغلې و دې ولرې وی الله خو جنت کې اوسئ تاسو هغه خو یې نه پېژنې او بالکل الله فضل دی څه نه یې منې کړی وی یو بوټی دی هغې نه یې منې کړی دې له به ګوتې نه وړی ورته وایي دغه بوټي له ګوتې یوسې چل په دې بوټي کې دی ګورې که دا بوټي له ګوتې یو نړی او دا ونه خوړه نو دنیا ته هم کوځئ اسمانونو نه لاندې یو ځای دی هلته هم کوځئ او که د دې بوټي نه هم خوراک وکړو دې بوټي کې دا کمال دی چې همیشه و په جنت کې او ورته وایي نه نه داسې چېرته که موږ خپل الله منې کړي یو دی ورته قسم خوري زما د قسم په خدای وي په دغه الله چې درته ګورې رښتیا وایم قسم یې ورته وخوړه بیبي حوا آدم علیه السلام ته قسم وخوړه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قرآن کې الله فرمایي دواړو ته قسم خوړی زما د قسم په الله نو هغې خو لومبې قسم دی لومبې قسم واورېده دې نه مخکې خو قسم نه اورېدلی هو د الله په نوم قسم دا رښتیا وایي ښه دا کاکا رښتیا وایي ځکه هغې خو د دنیا دا قسمونه نه اورېدلي چې په دروغ علي ملا څوک قسم خوري د الله نوم دې ملا څوک په دروغ علي قسم ګورې په دروغ ډېره لویه ګناه ده نبی علیه السلام فرمایي اکثر دا چې کم خلک تجارت پیشه خلک یو خپله سودا خرڅوي دي قسمونه ډېر خوري هلکه دا غنم ما په 100 روپۍ من اغشتې دي اغشتې به پاتې مثلا دا پټې ما په 1000 روپۍ اغشتې دي اغشتې به مثلا پاته سوی دا کپړه او دا مثلا دا څاروي ما په دې اغشتې دي اغشتې به د هغې نه په کمی په دروغه به قسم خوري نبی علیه السلام اوس فرمایي نو زه ځاره نه یم د نبي علیه السلام مبارک وینا ده وی ټیک ده چې قسم به ستا سودا خرڅه کړي او دا قسم به ستا سودا ګران هم خرڅه کړي خو د دې سودا د دې پیسو چې کم برکت دی هغه به دې ختم شي د 100 روپو شی به په 1.5 خرڅ کړي ممکن ده که دغه 100 روپۍ ستا جیب له راغلی وی به د امانت وي هغې به ډېر لوی برکت و او دا 1.5 چې کور ته راځي یا به دې بچې را جوړوي یا به دې په ښځه څه چل شوي یا به درته بل مصیبت جوړي هغه 50 څه کې هغه 100 به نورې مو سره لاړې شي برکت به نه که نه سوړې به ورته الله جوړې کړي په ډېرو سوړو به ختمې شي وا به لوځي نو نبی علیه السلام فرمایي چې قسمونه به سودا خرڅه کړي ګرانه به یې خرڅه کړي خو د پیسې چې کم برکت دی به پکې ګورې نه قسم ډېره لویه ګناه ده او یمین غموس چې دا قسم چې دا مې په دې غشتې ده او نه دې غشتې دا ګناه کبیره ده ګورئ نبی علیہ السلام مبارک دا غټ غټ ګناهونه شمیرلي پکې دا شمیره دا ګناه کبیره ده او دا دومره سخته ګناه ده لکه چې تا د جهنم په اور کې غوټه والي سخته ګناه ده نو به هر کیف خبره مې دې پورې کوله چې قسم یې خوړه د دویم صفت ته په دروغه آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام هغې وی چې دا قسم دو خوړه نو په دروغه خو څوک د الله نوم نه اخلي نو قرآن کې الله فرمایي فنسی ولم نجد له عظما چې دوی څنګه قسم وخوړ نو د آدم علیه السلام نه هغه د خدای حکم هیر شو بالکل چې د خو الله منې کړی یم هیر شو لکه الله نوم یې ورته واغېست هته هیر شو چې ته هیر شو نو بس فورا یې بیا هغه بوټي له ګوتې یوړه او جبې له یې بوټي یوړه د جنت جامې ترې کوزې شوې ما تاسو نه وې منې کړی الم انهکما ان تلکما شجره دې ونې نه مې نه وې منې کړی ولې مو ګوتې یوړې الله دا یو کاکا خو مونږ ته ستا نوم واغېست که نه قسم نو ستا نوم نه مونږ سهار سره نه هیر شو فنسیه هیر شو الله وایي ولم نجد له عظما څه پخته اراده نه و هیره شو خبره زه چا به هم د شیطان سره اهبطو دی به هم کوزېږي تاسو به هم کوزېږئ زه دنیا ته اوس
د دې بوټي خاصیت ته چې دا هم نه وي خوړلی نو جنت کې به چې دا مو خوړو دې سره خوله پیدا کېږي دې سره اودسماتې پیدا کېږي دې سره د پوزې دا شی پیدا کېږي دې سره لاړې پیدا کېږي د دې ټول انتظام جنت کې شته دی نه اوس به دنیا ته خامخا د شیطان دویم صفت قسم شو په دروغ قسم دروغ یې ورته وي دروغ او دروغ هم ډېره لویه ګناه ده بیا چې دې سنګ هغې د جنت نه را رخصت کړل خپل چالیو چلو نو علماء لیکي مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکي نفع المفتی والسائل کې وی دی په دریاب راغی را کوشو دا غټ دریاب کې دا کبانو تاوېدل لا تاوېدل نو کبله ورغی یو غټ کبله وی غم خو درته جوړ شو که نه څه چل دی وی چې الله آدم پیدا کړ د هغې آدم به دې ځمکې ته یې را کوز کړه د هغه به بچي پیدا کېږي ستاسو ښکار به کوي خوري به هغه کب په منډه نورو ملګرو ته وی په دغه مصیبت واوړېدو آدم خدای پیدا که دنیا ته به راځي او مونږ به خوري او مونږ به ښکار کوي د مولانا عبدالحی صاحب په دغه نفع المفتی والسائل کتاب کې لیکلي دي رساله ده وی الله د کب نه ژبه ختمه کړه چې لومبې شیطانت خو هغه وکړو دویم ورپسې تا وکړه چې ملګري لري په منډه سوال جواب یې وړه مرګ خو به راځي نو یا په ښکار او یا په بل څیز یا په بل څیز نو بل صفت یې شیطانت شو شیطانت ډېره لویه ګناه ده او دا په مونږ کې لوی رواج دی ګورئ یو ته یو څه او بل ته بل څه او دا دونه خطرناکه ګناه ده نبی علیه السلام فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې په دنیا کې دو پړی کوي یأتی هؤلاء بوجه دې سړي ته په یو مخ راځي او دې بل ته بوجه په بل مخ راځي یو ته یو سوی بل ته بل سوی د قیامت پر ورځ به د شیطان په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي را تاویږي خوله کې به یې اوري نولي به دا ډېره خطرناکه ګناه او چې د چا په شیطانت مړی شو دا به نه وایي چې او ډس خو هغه پلانکي کړی دی قاتل خو هغه دی نه چې د چا په شیطانت دا مړی شوی دی هغې قاتل چې څومره ګناه د قتل شوی دی دومره د دې شیطان هم ورسره ده کړی شیطان کم دی پاتې کېږي ګناه به خامخا ورکوي سزا به الله ورکوي ورپسې بله خطرناکه ګناه چې آدم علیه السلام کله په دنیا کې ژوند تېر کړ نو قابیل او حابیل بچي پیدا شو قابیل یې ولمسو په مخ د ځمکه اوس دې نه خطرناکه ګناه بله نشته ویې لمسه ورور یې پرې مړ کړ لومبې قتل چې قابیل وکړ او خپل ورور یې مړ کړ حابیل دا هم د دې شیطان په چال باندې د ابلیس په چال باندې ګوره د زندګي او د ژوند ټوله د ګناه ده منصوبې دا ده او الله ته یو درخواست خو کړی و که نه وي الله خو دې ذلیله خو دې کړمه خو یو سوال د نه کوم دا خو مې قبول کړ امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي منهاج العابدین کې چې 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی ګورئ مونږ 15 ورځې عبادت وکړو په رمضان کې چې 2 شپې روڼې کړو بس بیا یادو چې مونږ خو بله عبادت وکړو یو 15 روژې ونیسو وایو بس مونږ خو زبرګان د زمانې یو 80,000 سال 80,000 کاله عبادت په اوبو باندې لو شو الله زه خو دې تباه کړمه د دې آدم د برکته عبادت خو مې لو شو خو یو سوال درته کوم راله قبول کا الله ماله ژوند راکړه عمر راله ډېر راکړه او تر د قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون قیامت تر ورځې پورې راله ژوند راکړه چې خلک د قبر نه پاسي هغې ورځې پورې نو زمونږ د علما لیکي دلته خپل چالو چلو چې د قیامت د ورځې پورې ژوند شي د مرګ نه به بچ شو نو چې مرګ نه بچ شي نو دوزخ له خواله سړي دي چې اول په اوالات راشي دا قبر خو حوالات دی د مرګه چې بچ شمه بس قصه خلاصه شوه که جنت نی خو دوزخ نه خو به بچ شم که نه رب العالمین خو هېڅ شی پې پټ نه دی و الی وقت اليوم المعلوم عمر در کوم دا سوال دی قبلوم خو د قیامت د هغه لویې ورځې پورې چې خلکو نه سو باسمه او دنیا روانېږي نو هغې پورې به دله ژوند درکړم زه دونه به دی ومنم خو مرګ نه نشي بچ کېدی مرګ به در باندې راځي لګیا دی صاحب اوس په دې مونږ کې دا غوبل یې جوړ کړی دی رور پرور گاونډي په گاونډي دوست سره ښځه خاوند سره خاوند ښځې سره بونس کې حدیث پاک کې راځي که نه نبی علیه السلام فرمایي چې دی یو تخت لګېدلی دی په دریاب د پاسه څومره شیطانان چې دروازې لګیا دي او دا شیطانتونه کوي نو هلته غونډېږي دی مشر بابا له هغې ته هل وایي دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه یو تپوس کوي نبی علیه السلام فرمایي څه دې وکړل فلانکي سړي باندې مونځ دې قضا که پرېږدې ښه وت پې وې نه سړی ډېر تکړه و مونځ پې رانه وکړه ما خو ډېر کوشش وکړو وی ښه وخت نه دې پې رستو کړه وی ډېر تکړه وخت نه مې پې رستو نه کړه
وی وسوسه دی ورته په مانځه کې واچولا وې ما خو ډېر کوشش وکړ خو هغه سړی ډېر تکړه وسوسه مې ورته وانه چولا نو د نورو شیطانانو ته حکم وکړي د چمغلط نه ونیسي او د دریاب کې څو غوټې ولا ورکړي د نن کار نه کړي خپل بل براو غواړي تاسو چلو کو ته خو ما لګلې وي چې غفلان کې سړی باندې خدای سره روانه کوي صاحب کمال مې کړی دی څنګه دی وکړه ویاله مې دا خزه او خاون پرې خودل چې پرې خاون مې خزه طلاق کړه پرې الله ډېر خپه کی طلاق مې کړه په اله مې پرې خودل وې کمال دې کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي ځان ته بیره ترغاړه باسي فیلتزمه یعانق ځان ته بیره ترغاړه باسي او پرې تندی به خپل کی نعم انت ته د ما ډېر ښه بچی کنه ډېر ښه بچی مې انعام به ولا ورکیدله روزانه دا شیطانان دا بچی ورته غونډیږي ولته کې دی په دریاب د پاسه تخ لګېدلی دی هغه خپل پروګرام ورته اوري داسې مې وکړل څه وایي دونه مې خلک په خلکو مړه کړل دومره مې خلکو له خلکو سره روانې جوړې کړې دومره په کورونو کې دننه اختلافات جوړ کړل د یو پروګرام روان دی چلیږي په دنیا کې هم در پسې لګېدلی دی خورونو یو څیز نه ګورې ځان وساتی نه مرګ وخت کې چې سړی کم وخت کې پروت دغه وخت کې دی ډېر زبردست سکیمونه سړي ته اچوي قسم قسم به راته اچوي کله به راته وایي خدای نشته کله به راته وایي پیغمبر نشته کله به وایي د اسلام غلط دی کله به څه راته وایي کله به راته څه وایي امام راضي رحمت الله علیه کوم چې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عظیم او یو کتاب یې لیکلی دی ځان له مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلی دي الله موجود دی ولی دی دلیل الله موجود دی شته دی دی دلیل شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره د یو ځل مرګرتیا او صحبت پاتې شوی نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه لګیا دی او دستی خپل شاګرد ورته لوټې نه وباچي کمزورې دی بوډا دی اوس دا لاسونه انځي هغه په لوټه تشی شاګرد یې لاړ بله لوټه یې راوړه هغه یې پې تشه کړه بله یې راوړه هغه یې تشه کړه او شاګرد لګیا یو دې په دې لاس وباچوي او سوچ کې تللی دی اخره کې له یو چونګ اوبه راواخېست داسې وویشتې وې ورته وایه که نه چې بې دلیله خدای منم داسې ووایه او بیا شاګرد ته وی اوبه راواچوه او داسې وکړه شاګرد ته تپوس وکړو صاحب دا مونږ خو څه پوه نه شو دا خبره دې چا سره وکړې او نن خو دې په دومره سوچ کې تللی وي چې په بلا لوټې مې په یو لاس در لته شي کړې حالانکه یو دس کې اسراف به نه کې وی الله تعالی ما ته امام راضي را مخامخ کړ خو ډېر لرې د میاشتو په مزل دا کشف ورته وایي راته الله وښوم امام راضي رحمت الله علیه لوی عالم بهترین زنکدن کې پروت و خدای راته وښو او د زنکدن وخت کې ولا شیطان راغلی دی هغه ورته ناست دی ما ته هغه دواړه خدای وښول شیطان ورته وی الله نشته دی ورته وی شته دی دلیل بیا ورته وی دا دلیل خو دې بېکاره دی مړه نه ولا باطل کی نو امام راضي ورته دویم دلیل وی شیطان ورته دام خراب دی دام ټیک نه دی په دا دلیل دی کمزورې دی نو ورته وی دا دریم وی دا دیم کمزورې دی په دلایلو به الله نه پېژني د الله د پېژنګلو دپاره غټ دلیل څه دی غټه هغه د کائناتو ته وګوره د نور او سپومیو د بوټو ته وګوره د خپل ځان ته وګوره دې نه غټ دلیل ایو زمیدار راوي شیطان د انسان په شکل لاغي بابا خدای شته یو څه دلیل دی وی دلیل غواړي وی او دونه مزیدار دلیل دی ولګره صبر وکړو قل به درلو د غوان هغه چوکې ته ګوتې کړې ورغه ورپسې او شیطان ته دلیل خای ته خود رېګه چې دلیل درته اوسو خېم اځه پوهیږي چې دې مې واستنکای وای مې نو تختیت ته وی خدای تباک به دلیل خدای منم دا زه چې د مور په ګېډه کې نه میاشتې مې تېرې کړې نه را باندې رڼا لګېده او نه را باندې نور لګېده نه ډېران شته او نه ټټی شته او نه بیت الخلا ته شته نو دا انتظام ماله چې کم ذات کړی دی نو وسه شته که نه ځکه دا بچی خو چې د مور نه پیدا شي نو ته په دغه پرده کې دوباره بند که چې 2 منټه ژوند تېر کړي نو خو هلته د ژبه ګرځي نه پوزه ګرځي نه سترګې ګرځي نه سترګې ړندې دي نه غوږونو کې دننه اوبه تللي دي اوبو کې ډوب پروت دی اوبو کې ډوب پروت دی نه سترګو کې اوبه دي نه په غوږونو کې اوبه دي او د اسماته چې دی خوراک په کمه کوي او هغه خوراک پکې چې نه پیدا شي نه متیازي وکړي نو که په 9 میاشتې پس پیدا شو متیازي پیدایش نه پس کوي او که په 10 میاشت پیدا شو نو پیدایش نه پس کوي نو ته به وایې چې او د ټیم خو 9 میاشتې و 9 میاشت خو د مور ګېډه کې و د اسماته چې پیدا شو دی او کوم دی هلته ولې نه کوم د الله د دلایل پرېږدوه بس دومره دي چې هغه د کائنات ته ټول ډک دي
خو به خلکو یې په دې قبر کې خو به دا څنګه دا پیغمبر علیه السلام به څنګه روزه ورته وښیي. نو اوس خو د ټي وي او دا موبایل ټلیفونونه ورسره ته خدای پاک وښول او کمپیوټر یې خو دې ولیدې دا سکندونو کې به څنګه دا خبرې هلته رسېږي. اوس هغه هر څه درته معلوم شو. دا راته الله ښیي. ګوره دا د الله دا ساینس هم رب العالمین انسان ته په دې ذهن کې دا طاقت او دا عقل واچي انوالب کېږي. خرس ساینس کې ایجادات نشي کولی، انسان یې کوي. انسان ته د عقل الله ورکړی دی. بهر کیف وی چې دی ورته دا دلیل دی بېکاره. وی ښه دا بل وی دا هم ټیک نه دی. وی ښه دا بل دلیل وی دا هم ټیک نه دی. وی 360 دلایل یې ولا ټول برباد کړل. وی زه ورته نیغ ګورم چې خدایه اوس به امام راضي تکړه شي. وی ما چې بس کله آخري دلیل دی کله یې مولا تباه کړ نو دا امام راضي خو به بې ایمانه د دنیا نه لاړ شي. یو چونګ اوبه مې راواغېستې ورو مې ویشتې. وی رب العالمین زما هغه چونګ د هغه سینې ته ور ورسولی او ته مې وی چې نیکبخته ورته وایه چې بې دلیل الله منم. وی بې دلیل الله منم دلایل دې پرېږده. نو شیطان ته پنجې وویستلی او سا یې ورکړله. د دغې وخت کې هم درته ګورې راځي ځنکدن وخت کې به راته کښېني. کله به راته یو عقیده را مخکې کوي، کله به راته بل عقیده مخکې کوي، کله بل عقیده. یاد وساتئ په رب العالمین خپل اعتقاد او خپل یقین ګورې محکم وساتئ. مکمل دا خپل یقین وساته چې خالق د کائناتو مالک رازق بیماری پیدا کوونکی لرکوونکی ژوند مرګ بچي ورکول دا ټول ګورې بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. دا عقیده مضبوطه کوي. دا به شیطان له وخت کې راځي به درته وایي دا یو کار خو پکې الله هم کوي دا بل خو ورسره پلان کې هم کوي. دا یو کار خو دې هم کوي دا بل خو پلان کې هم کوي. تزلزل عقیده به دې وجړقوي ته به برباد به دې کړي. ګورئ مالک د خیر او د شر د فایدې او د ضرر څوک تیرونو یو الله دی. دا ذهن کې واچوئ. دا عقیده په الله وساتئ چې رازق زما الله دی بل څوک نه دی. او قسم قسم چالونه جوړئ په دنیا کې. بدر کې راغې ودرېد د انسان په شکل کې راځي. ابو جهل ته وایي چې د یو لوی قوم د مشر په شکل راغی. وایي د ما قوم را روان دی او 2000 لښکر دی ورسره 2000 د یو لوی ملک د یو قوم د مشر په شکل راغلی و او تکړه شه. ابو جهل هم خپلو ملګرو له خوشخبري ورکړه چې دا سړی راغلی دا بابا د پلانکي قوم مشر د قوم د 2000 سره را روان دی تکړه شی ورته. هلته کې جبریل علیه السلام نازل شو بدر کې. نو ته خو پېژندې چې دا جبریل علیه السلام دی چې هغه نازل شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي ابو جهل نه لاس وویسته. ده ته یې لاس نیولی و دواړه روانو دغه لاسونو یې ټال ورکاو په میدان کې جنګ کې ګرځېدل. خو چې ویلې ده چې جبریل علیه السلام خو راغلی دی او 1000 کسان فرشتو سره راغلی دی. ابو جهل نه لاس راښکاو څه کوې کاکا وایي بس زه اوس برا مې وستی اوس ورته پته ولګي. زه خو پوه شوم که راغله زه اوس نه تښتېدی شي او نه کامیابېدی شي. لاس یې ته غلې غوندې راښکاو شیطان وتښتېد. دومره خبیث دی. کله به دله د ماسخوتن خوب په وخت درولي نو د ماسخوتن مونځ به در باندې پاتې کي. ټالی به وایه خو مونځ پاتې شو. زه هلکه پېشمني به پاسو پېشمني به وکړو که نه پېشمني به څوک پاتېدی شي. کله به راته ټي وي خوب کي هغې ته به ناست نو 2 بجې به وده شي ماسپښین وخت به را شي. زه ودرېږه یاره دا کار دا ګوټ خلاصومه دا یو دوبچره چې دا برابر کړمه نو بیا به کوم. ورېږه دې سړي دا سودا ورکوم نو د هغې نه پس به کوم. نو د مانځه وخت به شي زه مازدیګر سره به یې قضا وکړو. تا ته پته لګي چې د قضا خو دې وکړه خو ګناه سې څونه وګټله. مازدیګر بیا یاره دا کار به خلاص کړو د ماښام سره به یې قضا وکړو. ماښام بیا زه ماسخوتن به ټول مونځونه قضا وکړو. ماسخوتن خو بیا ټي وي مردار کور کې پروت دی هغې ته به څوک کښېني. زه مونځونه لاړل برباد شو. او د دې یو چال دی ګورئ دې په سړي ګناه کوي د دې ګناه یو وجیبه سر دی. د ګناه داسې مثال دی لکه لختې چې پاکې نه ګن پکې نښلي اخره کې هغه ګن دغه لختي پورې دومره کلک شي چې بیا په چوکا او په سیخ باندې ته یې ګن نوځي. دقه رنګې د ګناه مثال هم دی. یو ګناه در باندې کوي پړه دې تور داغ راځي بیا ګناه کوي بیا تور داغ راځي بیا ګناه راځي بیا تور داغ راځي. نو دا داغ لرکول اسان دی که الله دې یاد که مرګ دې را یاد که ځان ته ذکر دې وکړه نو دا داغ به لاړ شي سیقل به شي. او که دا داغ لا نړه نو کلا بل ران علی قلوبهم ما یکانو یکسبون ړه تک تور شي. بس بیا د شیطان اجت نشته. دی به بیا خپل ځای کې نور کار به کوي چې زړه تور شو د انسان بیا نیکۍ تړه نه کېږي روح بیا دی ګناه کوي. نو دې مختلف چالونه او حربې استعمالوي. یو سړی چې تا د دیوال سوري ته ناست و اودو
غرمه ده ټکنه غرمه او دی وته ودرې ناګانه دا شیطان راغی پیسو هلکه پاسه مړوي د خوب لري خوار شوی خوب نه دیوال دغه را پروزي ظالمه کله دیوال د باندې را پریوت مړې پیخه وې ته نه ګورې دی وخته غریب لاړه خواته چې لاړ دیوال را پریوت زر دی راغی او دا شیطان خو د انسان په شکل دی د بوډا بابا په خپو وته پریوت خدای دې خوشاله کړه تا خو ما سره ډېر لوی احسان وکړ که دې پاسولې نو منو اوس به دا دیوال د باندې را پروت و په دې خوب کې به وجلې وم ډېر ښه دې را سره وکړل ته څوک یې یاره تا خو ما سره ډېر ښه وکړل شیطان یم او شیطان ته ګوره او خیر ښېګړې ته ګوره ته شیطان نه ته خو چې د خدای نیک بندې څوک ولی څوک زبرګ انسان یې ما سره څونه وی شیطان یم که نه خدای والي وی نه شیطان څوک د مرګه بچ کوي وی ظالمه شهید کېدې اوس به تم راته جنت کې تاوېدې را تاوېدې شهید کېدې که دیوال د باندې را پرېوتی و مې ودرېږه چې شهادت دا مرتبه خو د نصیب نه شي که نه دې نه مې وویستې ګوره قسم قسم چالونه وله ورځي په مختلفو طریقو دله را تاوېږي او چې کله مري بیا قیامت نه مخکې دا بچی پیدا کېږي ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي و یو ځل بیا مې کتاب کې مولیدل خو هغې نه مې اورېدلي مې وي دا شیطان اګی اچوي ځان سره ترخ کې ګرځئ او چې کله هغې کې هغه بچی برابر شي نو ویې غورځوي نو بچی ترې وځي او په زرګونو بچي راوړي یو شیطان په زرګونو نو دا بچی خو یې دغسې سمري او څه دغه کېږي چې کوم وخت کې د قیامت دا وخت را نږدې شي او الله تعالی دا نظام درهم برهم کوي نو ده پسې به اسرائیل علیه السلام ورشي دنه هم سو باسي لکه بچو نه چې سو باسي لکه غوندې مهلت به وله ورکړي د الله عرشي کې حکمت دې ورته منډې وایي نو په بچ کېدو خو نه شي خو هغه منډه ته وایي خو لا ټیم یو منټ نیم پاتې او سجدې به لګوي سجدې به لګوي یا الله توبه وباسم توبه وباسم یو ځای کې به دې سجده ولګوي نو اسرائیل علیه السلام به کلکه راونیسي خوار شي پوه شوې چې کوم ځای یې سجده ولګوله وی نه دا کوم ځای دی وی د آدم علیه السلام قبر دی مخکې او توبه 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 هغه سجدې نه به توبې وباسي او دغسې یو روایت کې راځي چې قیامت کې به دې سوځي په زرګونو کاله به دې وسوځي نو رب العالمین به یې راوباسي او آدم علیه السلام به ورته جنت نه راوباسي زه یو کار وکړه که نه اوس الله ته پته ده چې دې دا کار نه کوي وی یو کار خو وکړه که نه وی اوس دې آدم علیه السلام ته سجده ولګوه اوس ته یم بخم دا د الله په علم کې ده چې دې دا کار نه کوي ځکه نه اوس سجده وکړه نو اوس ته بخم څومره به جهنم کې چغې به وي دومره روړې به وباسي چې جهنمیان به د چغو نه تنګي دومره چغې به وباسي وی دا اوس سجده ولګوه نو بخم دی وی دا چل نه کوم دا کار نه کوم دومره ضدي دی ښه دومره ضدي ځان دا ظلم ګوره د شیطان صفت دی نو چې کله دې جهنم ته الله دننه کي یو حدیث پاک کې راځي چې کوم وخت یو انسان پیدا شي ماشوم او دې کله ورو بالغ کېږي نو یو شیطان ورسره ملګری شي قرین ورته وایي د ملګری یعنې پیوست ملګری او سره ملګری شي نه ورسره تر مرګه پورې نور شیطانان هم لګېدلي خو دغه یو ورسره تر مرګه پورې وي نو د قیامت پر ورځ چې دا کافر سړی الله جهنم ته غورځوي یا دا بدبخته ګناهګار چې الله جهنم ته غورځوي نو چې هغه کوم یې د جون ملګری شیطان و نو ابه ورسره په یو پړي وتړي په یو دغه به وتړي څه ورته وایي دا اتکړی باندې زنځیر به وتړي او دواړه به جهنم ته وغورځوي مولوي صاحب د خدای پاک وبخي چې دا حدیث یې مونږ ته وی نو هغه وی هغه سزا د انسان هغه عذاب په خپل ځای خو دا ډېر لوی شرم دی چې په یو زنځیر سړی د شیطان سره تړلی شي او جهنم ته غورځي دې ذلت نه دې الله محفوظ وساتي جهنم ته رب العالمین وغورځوي نو هلته به ورته د اور کرسۍ تیاره کړي نو دی به پرې ودرېږي او دا ټول جهنمیان به ورته مخامخ کښېنوي ځکه نه دې یارانو ته خو روز تقریر وکړه دا خو ستا د لاسه دې جهنم ته راغلي دي که نو دی به څه وایي وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم یو وعده سره الله کړی و یو سره ما کړی الله خدا وعده کړو چې مرګ شته جنت شته دوزخ شته عذاب شته خوشحالي شته دا څیزونه د الله وعده رښتونې وه بالکل چې څه ویلو بالکل رښتیا وه یو د سره ما وعده کړې وه چاته به مې وي خدای نشته چاته به مې وي دوه دي چاته به مې وي مرګ نشته چاته به مې وي جنت نشته چاته به مې وي دوزخ نشته فاخلفتکم ګورې ما ټولې وعدې در سره خرابې وکړلې ټولې غلطې ثابتې شوې وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم نو بیا د سترګو کې د جهنمیانو له لږې خاورې اچوي
وی ما سره مټه خو نه وی راښکلې چې را باندې مې زناګانې کولې، ما سره مټه خو نه وی رانیولې چې بوت ته مې در باندې سجدې کولې. تاسو زلي دی ما خو زلي درته وړه کې وسوسې اچولې، دا ګناه خو تاسو په خپله کوله. ما کم یو سړی د مټه نیولې دی او په زور مې بوت ته کېنولې چې شابه سجدې ورته کوه، کم یو سړی مې په زور رانیولې دی او ګناه ته به کېنولې چې شابه دا ګناه پې کوه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. زما خبره مو منله، او چې هغه کوم الله ستاسو خالق دی، رازق دی، مالک دی، دا هغه خبره نه منله. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه. نه تاسو زما د چغو جواب کولی شئ او نه زه ستاسو د چغو جواب کولی شم. وخې چغې اوس تاسو هم چغې وباسئ او زه به هم چغې وباسم. بدبختیانو چې کوم ذات رزق درکو، کوم کور درکو، کوم عزت درکو، کوم ژوند درکو، کم مال درکو، کم بچی درکول، کم نعمتونه درکول، دا خبره نه منله او زما خبره منله. او ما کم یو د مټه نیولې دی او ګناه ته مې کېنولې دی. دا یو تقریر و چې دا زیات په خاورو په سترګو کې خاوره اچول. درونو دا زمون خطرناک دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. قرآن حکیم کې الله فرمایي دا ستاسو دشمن دی او دشمن یې وګڼئ ګورئ. او ستاسو د نیکه د آدم علیه السلام او د نیا د حضرت حوا دشمن دی. نو چې هر کله او د جنت نه د په وسوسه تاسو راوتئ نو درې ظالم بدبخته د خپل دشمن او اوس هم دشمن دی. یو سړی چې هله پړق ورکړي نو نه هېرېږي، وایي د زه والی وم. یو سړی چې هته کنځل وکړي نو نه هېرېږي، وایي د ما ته پلانکي وخت کې د ما مور کنځلې وه، د ما ښځه یې کنځلې وه. نو دا بدبخته خو سړي باندې دا چې څومره ګناهونه او دا کنځل کېږي خو له ده په وجه کېږي. دا څومره چې سړی جهنم ته او د الله په غضب او په قهر اخته کېږي خو له ده په وجه کېږي که نه. نو ولې د مونږ ومنو چې کوم حکمونه د الله او د الله رسول ویلي دي، که ته هغه حکمونو پابندي نه کوې دا د شیطان تابعداري شوه. چې د کوم څیز نه الله او د الله رسول منع کړی او ته ترې منع نه شوې او کار دې وکړو دا هم د شیطان تابعداري شوه. پروردګار رب العالمین زموږ د شیطان د چالونو نو د هغه د وسوسو نه محفوظ وساتلي کړي. دعا وکړئ د جمع چې الله پاک راله حفاظت راکړي. یا الله شیطان د سکیمونو نه مو ساتي، الله را در چالونو نه مو ساتي. دو دشمنان دي، یو ته نفس اماره بالسوء دا د انسان دننه د زړه دننه غل دی، او یو دا شیطان دی ابلیس دا د بار غل دی. چې د کور غل او د بار غل یو ځای شي نو هله کنډر کېږي. که د کور غل نه د بار غل هم څه نشي کولی، او که د کور وي او د بار نه نو بیا هم کاته نیمګړي وي. نو د نفس خواهشاتو نفسانیه او د شیطان دغه نه د دوکو نه پروردګاره د ګرفت نه الله مو محفوظ وساتي. الله چې څومره ګناهونه هم کړي دي الله تعالی ته د هغې معافي نصیبه کړي. الله چې څومره مریضان دي ته ورله شفا ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي ته قرضونه خلاص کړي. الله چې څومره مسلمانان د بیت الله حج له تللي دي پروردګاره ته حجونه او عمرې طوافونه قبول او منظور کړي او په خیر او په خوشحالۍ باندې الله واپس راوستلی کړي. الله زموږ په حال رحم وکړي. خدای که د چا یو بل سره روانې دښمنۍ بغضونه حسدونه دي په زړونو کې هغه الله په محبتونو باندې بدل کړي. الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو او د مصیبتونو د خپل قهر او غضب نه په امن کې وساتي. د دواړو جهانو همیشه خوشحالۍ نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.